ومن جامع فی العمرة چاچ صحبت کو په عمره کې قبل ان یطوف لها مخک دي دین چلا طواف نه کړي عمره د پار 4 اشواط سلور چکرونا یعنی طواف کې سلور چکرونا لاندې والی او جماع صحبت کو نو افسدها بس دا عمره فاسد شو ومدوا فیها او تیر دشي پدې کې وقضاها او قضا درو ګرځید دي وعليه شات او پد به یو ګډوي وان جامع او جماع او بعد ما طواف لها پس د دین چې عمره د پاره طواف کړو 4 اشواط سلور ګرځښونه نو فعليه شات پد یو ګډه ولا تفسد عمرته عمره فاسدی گنا بلکې ګډ ور کی عمره باندې بتیر شي ومن جامع ناسیان چا جماع او کفهرا کمن دے پشان دا چا دے جامع عامدن چا قصدن کی ومن طواف او چا چې طواف کو طواف القدوم طواف قدوم دی لوي چې حاجی او معتمر دی نه لړشي او دا کوم طواف کوي محدثن بیودسا نفع علیه صدقه پدب صدقوی وګوره صدقه چې ذکر شي په باب د حج کې نو مراد به تشپد مسکینان مړول وي کوئی خبر باندې بیودسه طواف قدوم کو نشپد مسکینان به مړی طواف قدوم هغه ته وایي چې لاړ شي حاجی او معتمر او کوم طواف کوي نفع علیه صدقه پدوانه به صدقه او پروند لتیرو چې باب د حج کې صدقه ذکر شي نو مراد ته دا غشپغو مسکینانو طعام ورکول و ان کان جنبا او کو په حالت د جنابت کې طواف قدوم کو نفع علیه شاتن پدوانه بغټوي یو سړی جنابت کړي زنانه په حالت د بیماری کې طواف قدوم کی نو بیا به غټ راځي ومن طواف طواف زیارت او چاچو کو طواف زیارت دغه نه سبق ویلې مودا ها ویلې مې نه کنه نه مې ومن طواف طواف زیارت او چاچ طواف زیارت کو محدثن بیودسا فعليه شاتن پدوانی بغټوي وان کان جنبن او که طواف زیارت کو فرضی طواف جنبن په حالت د جنابت کې فعليه بدنتن پدوانی بوخوي لکه مخکې دا مسله تیر شوی و که یو زنانه ته په اس طریقې باندې وخت نه ملاويږي او طواف زیارت ته پاتې ردا په حالت د بیماری کې ده نو یا خو به درخواست ورکې دی له بورز یو دی کی او چې کله پاک شینو طواف زیارت وو کیونکه اس گنجائش نو نو بیا دې په دې حال کیو کی خف علیه فعليها بدنته خو ذبح کوي والافضل غرد ان يعيد الطواف چې طواف دی واپس کی مادام به مکه تا تر سوچ دې په مکه مکرمه کې نو کدا سے وکل چې واپس کو نو ولا ذبح علیه ذبح وپینی بیا ومن طواف طواف الصدر او چا چې طواف کو طواف د رخصتۍ طواف صدر هغه ته وای چې بیت الله شریف نه رخصتۍ کې کوم طواف کې محدثن بیودسا نفع علیه صدقه پدبانه و صدقه وی و ان کان جنبن او په حالت د جنابت کې نفع علیه شاتن پدبګړو ومن ترکاو چا چې پری خل ثلاثه اشواط درې چکرې من طواف زیارت د طواف زیارت لا فما دونها یاد دی درون کم نفع علیه شاتن پدبګړوي وان ترک 4 اشواط او کپری خل سلور چکرونه د طواف زیارت فسواعدا یادین زیاد نو بقی محرمن باقی بوی دے امیشا ابدن امیشا محرم دے دے حرام نو تے نہ حتا یطوفا ترتوی چ طواف زیارت نہیں کرے دا بقی الب دے حرام نوزی ومن ترک 3 اشواط او چا چې پری خل درې ګرځښونه من طواف صدر د طواف صدرنا د رخصتۍ غ طواف کې درې چکرې پری خوي نفع علیه صدقه پدوانه و صدقې ومن ترک منه 4 اشواط او چا چې پری خل لدین سلور چکرې نفع علیه شاتن پد بغډوي ومن ترک السعي او چا چې پری خو سعی بین الصفا والمروه فمن د صفا او مروه طواف وکو او سعی پری خو نفع علیه شاتن پد بغډوي وحجه تام او حج پورا ده ومن افاض من عرفات او سوق چې را کو شو راغه
را واپس شو د میدان عرفات نه قبل الامام د امام نه مخکي امام پته غوس نه لګي خود انور پرې وته نه مخکي راغی انور لا پرې وته نو میدان عرفات کې چې د مزدلفه لراغ نو فعله دم پد بدم وي ومن ترک الوقوف او چا چې پرې خودو وقوف بمزدلفه په مزدلفه د سره په مزدلفه کې دوی سار نشو ورشپه په مزدلفه کې تیرول سنت دي او د سبا د موز نفس لغن ته مخ په قبله درېدل واجب دي او دغه وګدول د سبا د موز نراوالی د نور دراختون لمخ کې پوره دا سنت دي نو چا چې د سره وقوف د مزدلفه پرې خو نو فعله دم پد بدم وي